پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارټ صاحب. مارټ صاحب څه ډول مشه وخت د بخیر خپرونه ته هم په خیر راغلی. مارټ صاحب، آیا د ښاغلي ټرمپ خبرې د بګرام په اړه دومره جدي دي چې نن د بهرنیو چارو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې باید داسې ترسره نشي، پرون د ایران چارواکو هم ویلي چې باید دغه موضوع ترسره نشي، که نه په ټوله کې صرف د یو شعار تر حده دی او ټرمپ غواړي چې د خلکو فکر او ذهن بل لور ته بوځي؟ مننه. لومړی جناب الله صاحب، تاسو ته لیدونکو اورېدونکو ته، تاسو ته ښه ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګوره، دا حقیقت ده، خبره کوي، ځکه هغوی پلان لري چې باګرام ته راسي، خو داسې ساده نه راځي چې په منډه راوکړي له زوره کار واخلي یا بي جادو دی. دا ځکه هغه تجربه کړې 20 کاله. دغه نن 1 د اکتوبر هغه ورځ ده چې د حمله کړې وه خپلو متحدینو سره پر افغانستان. ولې ناکام سه؟ دا اول کې کوم هدف پروګرام نه درلود، افغانستان کوم ستراتیژي نه درلود، صرف دا خاوره غوښتل چې اشغال کړي د خپلو حریفانو دپاره، ځکه نور تدابیر د نه وه 20 کاله معلوم سوله. او په څنګ کې د کوم مطالعه نه وه کړې د افغانستان په هکله، د فرهنګ، د خلکو فکر، ذهن او تجربه د انګریزو، د روسو، د دوی نن د بې درکه راغی، خلک یې مړه کړل، شهیدان یې کړل، کلي وران کړل، هر څه یې ترسره کړل، بېرته لاړل. اما یو شی و چې یو څه پیسې یې راوړې وې، خو متاسفانه چې ډېر قوي مفسدین د قدرت کېنولي وو، همده کېنولي. د هغه لپاره د غلو دوره ونه سوه کړی چې مثلا د وطن د خدمت وکړي یا استفاده ترې وکړي، ځکه دوی خپله بې کفایته تله وه. دغه مشکل پیښ سو، دوی بېرته لاړل، اوس په دنیا کې هم بدنام شول، په خپلو وګړو ته هم جواب نه لري، سیالان یې هم اوس خوله پر وازه کړې ده. نو بنان هغه اوس ګوره بل هېوادو ته هم چې ځي ډېر احتیاط کوي، باګرام ته سادګي نه راځي، تفاهم کوي. مارټ صاحب دې خواته د اسلامي امارات ځواب ورته پرېکنده دی او غوڅ دی، او ورته ښاغلي مجاهد چې ویل، لوی درستیز ویل، نن د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې حتی یو لویشت خاوره زموږ د هېواد چاته نه ورکوو. دا خو حقیقت ده، دا خو ته هم وایې، زه هم وایم، ټوله دا خو زموږ خاوره ده، موږ صاحبان د ملک یو، چاته خو اشغال ته نه پرېږدو، غونډې وینې زموږ چې تویې سوي په همدې اشغال باندې دي. دا خو زموږ کور ده، زموږ خاوره ده، حیثیت و عزت و هر څه هم دي. یو بیا د معاملې خبر، که د ما ګټې اوس مثلا نفر ځي یو ولایت ته سفر کوي، خپل کور په کرایه ورکوي، ګټه ترې رااخلي موږ ته. که چېرې دی موږ ته دومره ګټه راورسي چې ډیورنډ مسله موږ سره ختمه کړي، موږ ته ټولې اوبه مهار کړي، د موږ ته مثلا زراعت ته مهار کړي، که قوي ستاندرد کارخانې او فابریکې موږ ته راوړي، په ستاندرد توګه د موږ معدن استخراج کړي، بیا نو موږ پروا د ګاونډیو نه لرو. ګاونډیان هم معاملې کوي، همدا اوس امریکا په 90 مملکتو کې ده. دا چې نګراني ده دلته به جنګ او جګړه جاپان کې ول نه راځي، ډېره قوه په جاپان کې ده، په یونان کې ول نه راځي، جرمني کې ول نه راځي، یا همدغسې عربي هېواد کې، همدا پاکستان کې د اصول لري، په سعودي کې د اصول لري. نو هلته ولې جنګ نه کېږي؟ دا خو بیا د موږ مدیریت او تدبیر مهم ده. دا چې روس وایي، ایران وایي، چین وایي، دا هم برحقه دي، ځکه دوی نګراني لري، دوی مجبور دي او دوی غواړي چې مخکې له مخکې تدابیر ونیسي، ویې ډار کړي چې بیا که راځي موږ ګټو ته تاوان رسوي. ګوره چین چارواکو واضح دی چې زه هایدروجن درست مارټ صاحب. اما مارټ صاحب، ډېری تحلیلونه دلته په دې دي چې ښاغلی ټرمپ غواړي د خلکو توجه بل لوري ته جلب کړي او د خبرې هم ډېری جدي نه نیول کېږي، ځکه چې ډېری البته د تحلیلو پر بنسټ ډېری خبرې د کړې چې تر اوسه نه دي کړي. د بېلګې په توګه د اوکراین مسله وه چې لا تر اوسه پورې د نه ده حل کړی او د امې ټینګار پرې کړی، یا هم ویل چې شاید کاناډا خاوره له خپل ځان سره یو ځای کړو. د دې ترڅنګ د ګرینلند خبره وه، ترڅنګ یې پر ایران بریدو چې ناکام شو. تحلیلګران وایي چې نه، دغه مسله هم په رښتیا چې د باګرام مسله ده، د دغه مسلو پورې اړوند ده. ګوره، د ماکیاویلیزم مکتب یو خبره کړې وه، هغه ویلي چې سیاستمدار د سیاست گفتار او عمل یو نه وي، ځکه دا نه برابرېږي. سیاست کې ګټې وي، دا حتما نه ده چې ژمنتیا مې وکړله حتما به دا کار وکړم. دا خو مدني مسایل، اجتماعي مسایل، اقتصادي مسایل نه دي، دا سیاسي دي. موقع ته او مقطع ته به ګوري، فرصت ته به ګورې، ګټه به پورته کوي. دا د سیاست اساس ده. وایي سیاست کې اخلاق نه ده، په منطق کلم کې اخلاق تناسب د گفتار او عمل ته وایي، ځکه دوی وایي چې د منطق په علم کې سیاست اخلاق نه لري.
معنی لغوي خو خلق او خصلت خو معنی منطق د علم لحاظ هغه شی نو بنان دلته او شی وای دا کار کوم مخکې ویل کېږي بیا ګوري انعکاسات ګوري د بلګې په توګه پخواني پاچاهانو به د منګه اوازې سره چاوک ویاته به خپل مخبر کې نه ورسي چاوک خلک څه وایي بیا به دغه پر بنیاد د پالیسی او سیاست جوړاوه خلکو سره به چلن کاوه مورد صاحب ځکه دا وخت مورد صاحب کې اجازه راکړئ په ډېرې بخښنې سره ګوري شرایط عیني په ډېرې بخښنې سره مورد صاحب په ډېرې بخښنې سره خپل ښاغلي ټرمپ شخصیت ته په کتو د ده تېرې سیاسي پریکړو ته په کتو یا په څه ډول چې دی خبرې کوي یا په څه ډول چې دی راځي فکر کوئ چې نوموړی یو جدي شخص دی د تصمیم جدي ده خبرې جدي ده ګوره هلته په امریکا کې سیستم کار کوي اف سی آر اداره ده انګلیسي اداره ده سی آی ای اداره ده همداسې نورې مطلب آی بی اف ته نور ادارې دي دا مختلف وظایف لري کورنۍ سیاست انګلیسي دا نېشنل سکیورټي حل کوي بهرنی سیاست آی اس آی کوي اف سی آر دا بیا پالیسیان جوړوي پالیسي د یو کال دپاره نه جوړېږي پالیسي 10 کاله 10 کاله 15 کاله آخري دوی اوس وایي 15 کاله ترکیږي جوړېږي هغه لپاره میکانیزمونه سیستمونه جوړېږي هغه ته الټرناتیو لارې سنجول کېږي که دا پرزه کار نه کوي بله پرزه به چي که دا اپشن دی بل اپشن به چي څنګه یې وکړي د ګټو پر بنیاد دی د دوی وګړي پیږي زموږ سیاستمداران د موږ په ګټو کار کوي ولسمشر یا پراس اداره کې څوک راځي هغه څه رقم په صورت کولی سي نسي کولی په ښه وجه کوي که په خرابه وجه کولی سي هغه باندې لږ اثر لري متوقع سیستم وړاندې روان ده کار کوي دا چې وایي د اوکراین جګړه ختموم ګټو ته خپل ګوري الاسکا کې کېناستله پوتین سره چا باور کاوه دا کې نه کېناستله ما دا کار سره ترسره سته دا وایي چې ما سره په غزه کې ابوالعزیلان وکړه زه سوله غواړم سوله پیشنهاد وکړه د غزې خلکو ومانه اما په هغه صورت کې چې غزه د اشغال کړي دا خو بیا خپلو ګټو ته ګوري دا وایي باګرام ته راځم اوس ګوري چې چین څه وایي روسیه څه وایي هند څه وایي ایران څه وایي افغانان څه وایي درست افغانان دینت چې ده صحیح ده مورد هغه ته شرایط برابري راځي اوس موږ وایو چې ساتلای نسلی که غزه ولا خو زور خبر ده غزه معامله ورسره درست مورد صاحب که اوس راشو یو کتنه وکړو د امریکا خپله کورنیو مسلو ته د ښاغلي ټرمپ په راتګ سره فکر کوئ امریکا ګټه کړې ده که زیان یا هم ټرمپ که بایدن ګورئ دا اوس خلک د امریکا خپل خلک وایي چې ټرمپ که لیونی ده که جوړ ده که احساساتي ده او که کار څه وایي غرور یې د امریکا راپورته کړی ده ښه پټګي کوي په دنیا کې ښه په آزاد لاس غږیږي ښه ټټر وایي هر چیز ته دا په خپله د نمایندګي د نفوس امریکا کې د طاقت او د زور کوي دا چې شته نشته هغه بیا جدا مسایل دي اوس موږ ګورو مثلا همدا اوس زیاترین مواد د دنیا په اسیا کې دي تیل ټول په اسیا کې دي ټول مواد په اسیا کې دي ټول فکرونه او زراعت په اسیا کې دا د روسیې ټول زراعت ټول مواد اروپا ته روان دي اما حاکمیت امریکا کې ولې خو دلته سیاست ته اوس بهترین تولید په جاپان او په تایلند او په سنگاپور او په چین کې ده دا ټول دنیا یې ویني بهترین تولید د دنیا دلته ده بهترین زراعت په اسیا کې ده بهترین معدنونه په اسیا کې دي تیل ګوره د روسیې او د ایران او د سعودي او ټول انحصار کړی امریکا د اروپا ده مزید دوی پکې کوي موږ دلته غمونه او جنګونه دا جوړ کړي دا په خپل سیاست نه د دنیا باید فکر وکړي یو واره دغه پوتین ویل چې راځي یو اتحاد د اسیا جوړ کړو خپل سره کینو خپل رشد خپل اغرسو ماندوره د کار کړو چې چاو سره نه منله په ګډون د افغانستان هغه وخت جمهوریت وخت راګي ورته نه کړ چې و صحیح ده یو هند ورته ویل چې ډیره ښه نظر ده چینو سره ومنله له سعودي له دوی سره دی وادونه غږ پورته نه ټول چپ ناستو اته د ایران سره ونه بل چې نه د سنه کې چې اوس روسیا موږ اشغال کې ټول هغه کې چاته ویل اشغال کړ اتحادیه اروپا ولې د اتحادیه جوړوله دته چې وای دته سیاست فکر جاپان د موږ پلاستیک کوړی وخت کې بیرته لایلون په نوم کپړې موږ جوړولې د موږ مواد وړل بیرته په موږ خرڅول دا چې فکر او عقل و سیاست دا رقم لوبې کول په دنیا کې سته اوس که ټرمپ راځي او انعکاسات ګوري لګي خوانه تابانو دا ماده یو ته اوراو د متخصص خبرته متخصص وزیر خارجه د افغانستان ده یو ډاکټر چارواک ده هغه چاته خبره پریدي هغه چاته وایي چې راسه وکړه ګټې معاملې مصلحت عامه لوی جګه فیصله وکړي بیا متقیم بیا فرد فلان خو ته په لور دریس منتله ده څنګه دا وایي چې
امریکا د راشي بغرام څنګه دا خو سیاستونه درسته دي دا خو هر چارواکي هر افغان د وروستۍ پوښتنې په توګه مورد صاحب که وپوښتم چې په نړیواله سطح ښایم نه البته د افغانستان مسله که امریکا اوس وغواړي هغه خپل کوم اعظمي قدرت ته چې په 2001 کال کې یا د شوروي اتحاد د شکست څخه وروسته وه آیا هغې قدرت بیرته ترلاسه کولی شي؟ نه اوس حریفان بل ډول برخورد کوي ځکه هر چا تجربه وکړه نفاذ یې مثلا یو غل یو کور ته ځي بل وارې دغه رقم نشي تللی ځکه هلته تدابیر نیول کېږي یو بدماش په یو کلي کې بدماشي کوي بیا بل ورته امتحان ورکړي بل ورنشي کولی دا معلومه خبر دا وارې که بیا راځي ایران روسیه او چین همداسې نور هند نور هېوادونه تدابیر نیسي حتی پاکستان شاید ټګي ورسره وکړي نو بنان په هغه ډول باندې بیا نشي حتی او که راځي افغانان بیا نو ډېر پوه سوي دي اوس ډېر هوښیار سوي دا ګوره فرد د افغان سوی دغه دی مفسدو خبر نه و چې شمال ډلې ویل چې 2 میلیونه راکړه نو راځه هغه خلک هم اوس هغه خلک نه دي هغوی سیمې خلک او افغانانو ټول وایي چې د موږ ګټه پکې نه نور به دې هېواد ته څوک رانیسي که راځي جنګ به نه راوړي کرایه باندې اخر وروره دغه مې شرطونه دا مې لسته ډېره زیاته مننه نړیوال تصمیم ډېره مننه مورد صاحب بسم الله عریف دی وایي هر څه ډېره مننه د ګاونډي الله در پدري ډېره مننه جنګ به نه راوړي ډېره مننه مورد صاحب په خپرونه کې ستاسو له ګډون څخه نړۍ منندوی یم کور مو آباد چې موږ ته مو وخت راکړ